سلامونه ګران دوستانو مینواره بیا هم خره لاس بلې ویډیو ته په یوې ویډیو کې ما تاسو ته د ټلګرام بلې ویډیو درته راورسېدل مخکې نه دا لیست شوی ده سلامونه ګران دوستانو مینواره بیا هم خره لاس بلې ویډیو ته په یوې ویډیو کې ما تاسو ته د ټلګرام بل ایرډراپ درته راوړی په نامه د ډبلیو کوین دا ایرډراپ چې دغه ایرډراپ باندې اوس مهال په یوټیوب کې په نورو په ګوګل کې په هر څه کې مثلا زیات مثلا معلومات خلک پرې ورکوي چې دا به لیست چې دا مثلا دغه څخه څنګه کور څه پیسې وګټو نو ما هم وویل تاسو ته یو ویډیو پرې جوړ کړم په پښتو ژبه باندې ستاسو څنګه کولی شئ دغه ایرډراپ څخه پیسې وګټئ دغه ایرډراپ څخه څنګه کولی شئ څه ګټه وکړئ نو مګرو ما مخکې ویډیو د دې په اړه جوړ کړی مثلا پای نیټورک کې څنګه کار وکړو پای نیټورک کې څنګه پیسې وګټو او پای نیټورک کې څنګه اکاونټ جوړ کړو نو بیا مې ویلي وو چې پای نیټورک مثلا بل ویډیو به زه پرې جوړوم چې هغه کې به KYC څنګه کوو هغه کې به د خپل کوم پیسې چې ګټلې څنګه ترې راباسو نو تاسو به اوس وایئ چې دا څنګه موږ ته هلته پای نیټورک ویلی اوس مثلا بله ویډیو راته جوړوي نو ملګرو دا کوم ډراپونه ستاسو معرفي کوم کوم اپلیکیشنونه ستاسو معرفي کوم دې کې زه یوټیوب چینل کې پلی لیست جوړوم څه ده پلی لیست جوړوم مثلا ما تاسو ته ویلې چې پای نیټورک باندې زه بله ویډیو جوړوم چې مثلا KYC کوم نو هغه باندې به زه حتما انشاءالله سبا ته به حتما ویډیو پرې جوړوم بس هغه باندې به زه KYC تاسو ته کوم پای نیټورک باندې نو هغه ویډیو به تاسو چېرته پیدا کولی شئ اول خو به تاسو ملګرو زما یوټیوب چینل به سبسکرایب لرئ څه ده سبسکرایب لرئ نو زما دغه کوم ویډیو چې جوړوم هغه زر ته زر تاسو ته رسیږي که هغلته چېرته نه نو زما ټلګرام چینل که حتما نو هغلته به تاسو ته زر ته زر رسیږي نو ملګرو اوس تاسو درښیم څنګه مثلا دا ټول پلی لیسټونه پیدا کړئ او څنګه کولی شئ مثلا چې د هر یوه برخه جدا جدا وګورئ نو ملګرو که زه چېرته راشم خپل یوټیوب چینل ته چې دا دلته راځم یوټیوب چینل ته تاسو به یوټیوب راخلاص کړئ مثلا دا زما چینل ده دلته د بلال سکیچ په نامه دا زه راخلاصوم نو ملګرو ته ویډیو باندې کلیک کوم نو دلته ګورئ ما پای نیټورک اپلیکیشن څخه اوس پیسې وګټئ دا ویډیو مې جوړه کړې ده او په دې ویډیو کې مې ویلي چې مثلا زه بله ویډیو جوړوم چې پای نیټورک کې څنګه کولی شو KYC وکړو نو دا به زه دلته تاسو چېرته اړوم تاسو کله زما یوټیوب چینل ته راغلئ بلال سکیچ په نامه چې ده نو تاسو دلته راځئ په دغه پلی لیست باندې به کلیک وکړئ پلی لیست کله کلیک کړئ نو دلته به هر ویډیوګانې ما جدا اچولي ګورم وګورو دا د پلی لیست ګوره زینوس مې علیحده چې آنلاین ارننګ اپ مې علیحده چې د پیسو ګټو ټلګرام مې بټون علیحده او یوټیوب مې علیحده مثلا پلی لیسټونه کړي دي څه ده پلی لیست مې ته جوړ کړی مثلا هر ویډیو چې مثلا د یوټیوب په اړه مې جوړ کړی هغه مې علیحده یو چوکاټ کې مثلا تاسو جوړ کړي یو پلی لیست کې مې تاسو ته اچولي دي که یوه ویډیو که دوه ویډیو که درې ویډیو که څلور ویډیو کلاس ویډیوګانې مې پرې جوړ کړي نو هغه مې یو پلی لیست تاسو ته اچولي دي نو اوس دغه ایرډراپ تاسو ته معرفي کوم د ډبلیو کوین په نامه چې په ټلګرام کې ده نو دغه څه رقم ایرډراپ ده او څه رقم کار پرې کېږي نو ملګرو اول خو به یې دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی لغې تاسو کله راسئ په دې کې جاین سئ او په دې کې پیسې وګټئ نو ملګرو دا هم لکه ټاپ سالټ لکه همسټر لکه مثلا ناټ کوین څه داسې ډراپونه تاسو په کلیک کولو باندې مثلا سکې ټولوئ او دغه سکې چې کله لیست سي نو تاسو ته بیا ګټه درکوي نو ملګرو زه همدا اوس درته وایم چې په دغه ایرډراپو کې د کار کولو طریقه ډېر اسانه ده څه ده چې هر څوک ورته راسي مثلا په بله لکه همسټر کې کار کړی ده په ټاپ سالټ کې کار کړی ده په ناټ کوین کې کار کړی ده نو دا ایرډراپونه هم ډېر اسانه دي ورته نو دغه ایرډراپ چې کله راسم ملګرو په دې کې زیات مهم شی پکې نشته څه ده دغه کې تاسو فقط کلیک پرې کوئ نو تاسو ته هلته سکې ټولېږي نو څومره چې کولی شئ څومره ډېرې سکې ټولې کړئ نو هغومره به تاسو ته ګټه ډېره درکړي نو ډېر مهم شیان چې په دې کې دی ملګرو زه تاسو ته کلیک کوم څه ده چې ده په دې بار شی کوم په دغه باندې دا ټول درښیم چې دا چې زه خپله هم تازه ورته راغلم او اوس کلیک پرې کوم چې دا چې ده نو ملګرو له دې سره شروع کوم په دې کې په اول په دې سیټینګ باندې چې دا په دې باندې کلیک کوم چې دا څه شی دی څه ده نو دلته راته وایي چې هیلو فرشید کوهستاني مثلا پروواید بای سټوند بورډ بای څه شي او دلته مثلا سپورټ برخې ده مثلا دوی سره مثلا کوم مشکل ولري پوښتنې ترې کوي نو دا هغه شی ده څه نه ملګرو نو بیرته راوځم د هزار نښانو هم دوم وایم ملګرو دا به زما په نظر د والټ اپشن په دې باندې کلیک کوم چې دا چې ده ملګرو په دې والټ به زه ورته کلیک کوم نو دلته راته وایي چې مثلا والټ ریډ ماپ ګیم لانچټ او نس مثلا ټون او دلته پکې راځي کونیکټ والټ نو دلته به خپل ټون کې پر سره کونیکټ کې کونیکټ والټ باندې ورته کلیک کوم ملګرو دا کار کوي که نه کوي څه ده دا د ملګرو دلته به تاسو ټون کې پر ډاونلوډ کړي که نه هر څوک به ټون کې پر لري نو دې باندې کلیک کوم تر هغو دا ټون کې پر سره کونیکټ شي نو دا ملګرو لوډینګ باندې روانه ده نو تر هغو دا ټون کې پر سره کونیکټ شي نو په دې کې د والټ کونیکټ کولو اپشن هم لري ملګرو که تر دې چې پرم چې ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړه چینل سره سبسکرایب کړه زموږ ټلګرام چینل حتما سره فالو کړئ نو ملګرو دا لوډینګ اخلي نو دلته فقط تاسو کونیکټ والټ باندې به ورته کلیک کوئ او دلته به خپل کوډ ورکړئ نو همدغه اسانۍ سره ستاسو والټ ورسره کونیکټ کېږي نو کله چې دغه لیست نو دغه ایرډراپ څخه پیسې تاسو والټ ته راځي څه همدغه ټون کې پرته نو دلته راته وایي ملګرو تاسو څنګه والټ وسه کوئ نو دلته راته وایي چې فالو ډبلیو کمیونټي نو تقریبا 1,00,000 کوینس راکوي نو فالو ډبلیو کمیونټي باندې تاسو ورته کلیک کوئ ملګرو نو دغه ده ما دا هم فالو کړی ده ملګرو بیرته راځم ورته دا هم مثلا ما فالو کړی ده بیا ورته کلیک کوم دا ملګرو ما دا فالو کړی ده نو بیرته راوځم څه ده نو دا خو ورسره واصل شو نو ملګرو بل ورته راځم چې بل کې چې ده دلته ورته کلیک کوم ملګرو په دې بل اپشن ورته کلیک کوم چې دا چې ده
په دغه درېیم ورته کلیک کومه. په داسې کله ورته کلیک کوم ګورو نو دا ماته راوړي مثلا ټوټل ټاپ مثلا 3.7 ټریلیونه مثلا ټاپ په دې کې سوی ده او ټوټل میټ مثلا 1 دا مثلا معلومات ورکوي چې مثلا اوس دلته لیکلي مثلا آنلاین پکې څو نفر دي مثلا 1,99,000 مثلا 14,000 کسان اوس په آنلاین دي مثلا اوس پکې ټاپ کوي او دغه مثلا کار کوي. ښه ملګرو دا خو د برخه وه. بل راځم ملګرو په دې چې د اخرنی کوم اپشن ده په دې ورته کلیک کوم چې دا چې ده په دې کله ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته سټیټس کمپلیټ ټوټل سټیکس نو دلته سټیکونه ده دا مثلا مهم شانې دي څه ده دلته چې ټي سټیک دی ملګرو. بل راځم ملګرو په دې کوز کې په دې کې ورته کلیک کوم څه نه دلته خو تاسو کله ورته کلیک په دغه په دې اپشن تاسو کله ورته کلیک کوئ په دې کې نو تاسو ته کوین درکې ګورئ یا کوین درکې او بل په دې کې ورته کلیک کوم ملګرو چې دا کوم بخش ده ماټیز باندې ورته کلیک کوم څه ده په دې ورته کلیک کوم نو ایز مانی ویت ډیجیټ نو دغه ملګرو د ما په نظر کوم څه ټسکونه دي نو هغه ټسکونه دي ملګرو په دې کې د ماټیز په نامه څه ده دا ټسکونه مثلا تاسو ورته کمپلیټ کړئ نو تاسو ته فری کوینز درکوي. ښه ملګرو بل راځم په کې کوم ټاسک ملګرو دغه ټسکونه هم شته ملګرو همدغه شان دا هم د ټاسک برخه ده. بل راځم ملګرو په دې کې دا د ګیفټ کوم نشان څه ده په دې ګیفټ باندې ورته کلیک کوم چې دا ګیفټ چې ده څه ده په دې به ورته کلیک کوم ملګرو په دې ګیفټ باندې نو اوس دلته بیا ټون کیپر ورته کلیک کوم او کونیکټ والټ به بیا ورته کلیک کوم او بیا به خپل کوډ ورکړم چې دا ګیفټ باندې کوم بخش راځي نو ډن راته لیکم ملګرو دا د ملګرو ډن سو نو بیا راځم چې شو ملګرو ته کونیکټ والټ مثلا راته ورکړي یو ار ناٹ الیجیبل نو سو ډبلیو کوین پری مارکیټ انلیکټ مثلا دا وایي چې ډبلیو کوین پری مارکیټ شو ملګرو پری مارکیټ شو پر مارکیټ ملګرو ته وایي چې یو کوین مثلا په مارکیټ کې ذاته مخکې لیست کېدو څخه زی مارکیټ مثلا د قیمت هغه ته وایي پری مارکیټ نو دلته راته وایي چې ملګرو کونیکټ والټ مثلا ما ته وسو او دلته راته وایي چې اکټیو 3 منټس مثلا 3 وخت مثلا آنلاین پکې اوس دلته ورته وایي کمپلیټ لاست ټاسک مثلا لاست ټاسکونه ورته کمپلیټ کا او دلته بل ته وایي چې ډبلیو کیز ټرانزیکشن مثلا ته څه اندازه کوین شکه غواړي ټون کوین شکه پیسې شکه غواړي هغه ورته کوي نو دا ټول څه ورته وکړي نو بالغ تاسو ته یو څه پیسې اندازه تن درکړي نو معلومات نه څومره پیسې به درکړي. خو ملګرو دی هم اوس مسه ده د نو بل تر راځي دبليو اي اي باندې دبليو اي باندې کلیک وکړم دا دبليو اي اي چې ده په دې به ورته کلیک کوم ملګرو ته ودرېږي چې دا راخلاص کې دا به کوم بخش ولري نو دلته راته ویلکم ټو دبليو اي ټریډ بوت نو دا خو داسې اپشن راځي ملګرو نو دلته راته وایي چې ټریډ ملګرو زه نه غواړم چې ټریډ پې وکړم نو دا معلومات ورکړي چې مثلا سره کوم ټریډ پې کوي چې پې کوي نو دا معلومات پې ورکړي خاص دا هم نه غواړم ملګرو بیرته راځم دلته ورته او دې څخه بیرته وځم چې دا اوس ول نه وځم ملګرو دغه ده بیرته تر وتمه نو خیر ملګرو دا دبليو اي هم مهم شی نه و ملګرو ټریډ پې کوي نو موږ نه غواړو چې ټریډ پې وکړو نو بل راځم ملګرو په دې بوز باندې ورته کلیک کوم چې دا بوز چې د سره په دې بوز اخر کې تاسو وینئ په دې باندې ورته کلیک کوم په دې ورته کلیک کوم نو دلته ملګرو هغه لکه ټاپ سوال لکه مستر ملګرو تاسو کولای شئ مثلا په دې باندې ورته کلیک کړئ ټاپ باندې دا مثلا په 15000 کوین واخلئ چې په دې باندې ورته کلیک کوم نو دا خو نه راته کې دبليو سکین باندې ورته کلیک کوم نو دا ټول پټون ورکړي چې په دې باندې تاسو کلیک ورکوي او بل رول باندې ورته کلیک کوم سره ته ویلا کې داس لا 6 فور 10 سکند مثلا دا شای مثلا ټاپ کوم مثلا یو کوین راکړه دا سه او په دې باندې ورته کلیک کوم خو موږ دا مهم نه ده بل اعظم په دې کې بیا دبليو سټایلز باندې کوم نو دا ته هم ټون یا سټار شکه غوړي نه د مهم نه ده بوستر باندې ورته کلیک کوم نو دا ټول کلب دی اوس مهال مال پر چې تاسو لپاره خلاص نو تاسو کولی دا بوستر مثلا دا ورته اضافه کړئ نو خو موږ دنه بیرته وځم شاته راځم نو په دې کې مثلا دبليو ګلاسي باندې لیکل دا څه معنا مثلا دلته راته وایي چې دلته مثلا پیسې غواړم موږ دلته تاسو پیسې مارو کوئ ده او دبليو ترانزیشن باندې ورته کلیک کوم چې دا سره ته وایي موږ دلته راته کې گو ټو کی شاپ او همداسې موږ ګراب سامس دبليو کی او همداسې اوپن دبليو چټس اند وین بیک خو موږ دا مهم شای نه دی د په اړه بیا وروسته مې تاسو ته ویډیو جوړ کوم چې دغه مثلا څنګه پیسې مثلا څنګه سکې تر وباسو نو مهم په دې کې دا نه موږ په دغه ډراپ کې څنګه کار سو نو دغه کې تاسو کولی شئ لکه مستر لکه ټاپ ساب فقط ټاپ کوئ نو یو تازه ګټه درکوي دغه دبليو کوین په نامه کوم ایر ډراپ سره دغه نه ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړل لغوي تاسو کولی راسه پکې جوین سي او کال ته چرته زما ټلګرام چینل کې حتماً نو تاسو راسه ما ټلګرام چینل سره فالو کړئ او هغه ته لینک ترلاسه کړئ نو موږ دا زموږ نه په دې هله چې ویډیو خاصه کې ویډیو چرته خاصه ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پر مخ خدای سپارم الله پامان مخته مخشه